سلامونه او نیکې هیلې. امیدواره یم چې ټول به روغ رمټ یاست او د ژمي سړې شپې ورځې به مو په خیر تېرېږي. نن غواړو د تنوع په هکله وغږېږو. تنوع د ژوندیو موجوداتو یوه ځانګړنه ده. انسان د یو ټولنیز موجود په توګه باید په خپل ژوند کې د تنوع برخې ته خورا زیاته پاملرنه وکړي. که موږ تاسو فکر وکړو، د تنوع خاصیت انسان ته له طبیعت څخه انتقال شوی دی. په طبیعت کې موږ وینو چې هر کال 4 متفاوت موسمونه راځي. د ژمي، پسرلي، اوړي او مني هر موسم خپلې بېلې ځانګړنې او بېلابېل خصوصیتونه لري. نو انسان ته هم بویه چې په هماغه یو حالت پاتې نشي، بلکې نظر خپلو وړتیاو، مهارتونو، د خپل چاپېریال اسانتیاو او پرمختګونو ته په پام سره وخت ناوخت متنوع حالت غوره کړي او په متنوع مسایلو، په بېلابېلو مسایلو فکر وکړي او یو ښه او آیډیال ژوند ځان ته جوړ کړي. د بېلګې په توګه موږ د ژمي موسم موږ تاسو ته رایادوي چې موږ باید ګرمې جامې واغوندو. د پسرلي موسم موږ تاسو ته رایادوي چې موږ باید بېلابېلو رنګونو ته پاملرنه وکړو. د اوړي موسم رایادوي چې باید ځان د لمر له سختو وړانګو، له توندو او هغه تیزو وړانګو وساتو او ځان باید خوندي کړو. او د مني په موسم کې د مني موسم سپېره رنګونه، بادونه موږ تاسو ته رایادوي چې د دې نړۍ هر څه لنډمهالې دي، هره ښکلا الوتونکې ده او له منځه تلونکې ده. نو موږ باید بېلابېلو رنګونو ته پاملرنه وکړو، ځان له محیطي او له نورو ازرارو زیانونو څخه وساتو او هم په ورته وخت کې د نړۍ له ټولو خوندونو او ښکلاوو څخه خوند واخلو. خو له دې ټولو سره سره مو پام اوسیږي چې د ژوند ټول رنګونه او ښکلاوې د مني یا خزان د سپېرو بادونو په څېر الوتونکي او له منځه تلونکي دي. نو په دې نړۍ کې هر هغه کسان بریالي دي چې متنوع او ښکلی ژوند ولري، خو په ورته وخت کې زړه د نړۍ په هر څه پورې تر عمره ونه تړي. راځئ متنوع اوسیږو او یو ښه ژوند ولرو. مننه.